ورځ کور نه راووتم یو سړی ولاړ دی دا کمیس یې دې کې داسې شلېدلی څه دي ماما ویل جامې مې نشته نو مال څه وکړم ویل دا ستا جامې مې ډېرې خوښې سړی هم غټ دا ستا جامې مې ډېرې خوښې مال ښه ویل یو بس کور ته ننوتم او 2 جوړې مې ورته دا خپلې راواغستې اوله مې ورکې داسې مې وکتې مال یو ځل یا 2 ځل به ویندلی شوي معافي راته کوه پوره نوي نه دي ویل معافي څه کې زما دا تندی سب ویل نن نه زه بجلیګر ملا شم او په یو منډه لاړم پرون مې چې ولیدو نو اغوستې وې نو زه یې لرې نه ولیدم نو ویې خندل نو ما ته ویې چې مبارک شه ایمان خو دې ته وایي چې د خولې نه یې وباسي او بل له یې ورکړي د خولې نه مونږ د خولې نه بس ته د جمعې په شپه زما جومات ته راشه چې دا فاتحه راغلي او زه ورته ناست یم او ته ووایه چې زه وګیم چې لس خښتې دې ولم که نه عزیزانو داسې یو دوکه د نفس ته چې مونږ پکې پراته یو دوکه د نفس ته په ټولو عباداتو کې هغه عبادت خدای ته ډېر نږدې دی هغه عبادت چې په کوم دی دا ځای درد کوي او بل له ورکړي دا ځای او دا ځای په څه شي درد کوي په دولت دا ځای دې په درد کوي او بل له ورکړي نن زما خبرې خو تاسو ته ټوکې ښکاري خو یو بزرګ د بل بزرګ په قبر تېرېده ورته ویې سال دی پاس نه څه د حال پوښتنې کوي چې لاندې راشي پته به درته ولګي پاس نه څه پوښتنې هغه ورځ یو سړي لاره کې ولیدم ما ته ویې جي پلار مې مړ شوی دی ډېره ډېره دوا ورته کوه مال یې ښه ویل نه که نه ډېره ډېره دوا ورته کوه مال ته غم مه کوه چې ته تېر شوم ملګرو راته ویې دا تا خو مال د ده د پلار ټول عمر په سود کې تېر ټول عمر په سود به یې پیسې ورکولې ګاڼه ځایونه به یې اخېسته ګاڼه ځمکې به یې اخېستې د هغې حاصلات به یې خوړل ټول عمر د ده د پلار دا کار او ځکه ډېره ډېره دوا ورته وکړم نو خدای پاک کوئی پرېږدي نه نو اندازه وکړئ چې پیغمبر په چا ګواه شي چې ان قومي زما قوم چې دی هغه ستا قرآن په ټوکو نیولی څه به کي ډېر خلق داسې دي مړی وشي ګیرې ته یو عهدنامه یو کتاب دی هغه یو سي ورته په سینه کې یا جمعات ته کمیس راولیږي په هغې ورته بسم الله لیکي ټیک شو څوک په هدیره لګوي چې داسې غوړ غوندې مړی یو خانی یا نوابي که نه نو لوټې لاس کې نیولي او لګوي داسې ګرځي او حیات کرسي وي او پیچوف کوي او دا دې سپېږمو ته ور واچوي رنګ رنګ تماشې به په هدیرو وګورئ رنګ رنګ دا ټول غلط په دې اصل کې عزیزانو زه چرې دا اورېدو خبرې نه کوم دا د قبر معاملې ما ته خدای په دنیا کې ښودلي دي دنیا کې والله چې داسې مې لیدلي دي چې 15 کاله پس رایستی دی او د لمبا پرخې همغسې په ګیره کې نښتې وې داسې ثابت د هغه کار څه د هغه کار دا و چې په دې پېښور کې د هغه نه دولتمند سړی نه و کار یې دا و چې ښي او ګس طرف ته به د بوجو کې پیسې پرتې وې نو چې هر قسم غریب به راغی موټی به یې ډکول او ورکول به یې شمارلې به نه ټول دولت یې داسې خرج کړی نن دولتمندو ته وګوره دنیادارو ته وګوره سال زه روزانه په دې خپل علاقه کې چې چېرته زه اوسېږم روزانه د دې جومات او د دې نورو جوماتونو چڼي راغواړم او یو نوړی ترې خورم چې قسم مې په ځای دا په بازار کې دا چولو والا نه دغه چولو والا چولې ورته په کاسه کې اچولي خوروا پکې نه وي چېرته کاسه کې نو بله ورځ مې طالبان چې وکتل نو چولې مې یو خبره را یاده شوه یو ملا له یو ورځ چا چکه راوړه چې چکه یې راوړه نو جنۍ ته ملا وویل چې تاسو خو چېرې وظیفه هم نه ورکوئ دا ماسته دې نن څنګه راوړه ویل استاد دا بېګا کټوای پیشو جوټه کړې وه نو مور مې وایي چې تویوی یمه ملا له یوسئ دې ملیانو نه ته تمه کړې چې راشي د پلار مې مړ دی ورپسې دوا وکړي مړه خدای راستي کوي نو ملا هغه کټوای په ځمکه وویشته نو جنۍ په ژړا شوه ویل ولې جاړې خو بس یا خوړلې او یا توی کړې ویل نه مستو پسې نه جاړم دې کټوای پسې جاړم نیا به مې ووهي ویل ولې ویل دې کټوای کې به مې نیا د شپې متیازې کولې پخوا به بهر څوک د یارې نه راوته نو کټوه به یې دننه کوټه کې ایښې وه تشو متیازو دپاره ویل دې کټوای کې به مې د شپې نیا متیازې کولې زمونږ کور سره جومات دی نو طالبان مونږ داسې غوړ ساتو او دا مې ورته ویلي دي چې روټۍ کمئ نن بهي نه یو سا پیسې ما ناله ترکاری کمئ دکان نه یو سا پیسې ما ناله خبردار چې چاپلوسي ونه کې چا خبردار
ته به بخلی کی ټوکې دي یا مخول دی دین نه دی مخول دی که تاسو خیال وکړئ قرآن کریم کې یو واقعه ذکر ده خضر علیه السلام سره یو پیغمبر ملګری شوی هغه ورته وایي چې داسې چل دی چې ستا ما سره وخت تېرېده به ګران وي زه به داسې کارونه کوم چې هغه ستا علم به هغه نه مني ما سره به جګړه کوي هغه ورته وایي ګزاره به کوو څنګه د 14مې سپارې آیت قال الم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا دا آیاتونه د سر نه وایي خاصه نو بس دا 14مې سپارې سره 14مې سپارې د سر آیاتونه بیا وګورئ زه یو ټکی په خپل مطلب د پاره وایم دا کوم پیغمبرو چې خضر علیه السلام سره مرګ شو موسی علیه السلام خیای نو خضر علیه السلام ته وی چې دا څنګه چې گزاره وکړو یو دوا لکانو لوبه کولې او خضر علیه السلام یو الک راولی و مړی موسی علیه السلام ورته وی چې دا څه کوي نو دی ورته وی چې قال الم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا ما تطنی موسی علیه السلام ورته فرمایل چې انی نسیت ایر شما خیر ده بیا وغږ بیا یو بلا واقعه وکړه بلا وګدرې وکړي اخر کې ورته وی خضر علیه السلام ته چې ما اوس پوه کړه د درې وړو واقعو باندې اوس په یوم په یوم ادوه بیا ګورو خضر علیه السلام ورته وی چې دا الک ما ځکه مړ کو چې د دې الک مور او پلار ډېر ښه مسلمانان او دا کلو شو نو د دې وجب د مور او پلار کافر شي نو الله ما ته وی چې دا مخکې نه مړ کړه چې د دې مور او پلار اسلام بچ پاتې شي عزیزان اوس دا که تاسو خیال کوئ په ظاهر او د شریعت نه خلاف کار او سړی وجل لیکن د حال تقاضا داوا د حال تقاضا داوا چې د نرست نور نقصان پیدا کیږي لہذا دا لري کول پکار نو دا خلق چې عزیزانو دا صاحب حالو اوس علامه بحر العلوم لیکلی دي د مولانا روم د دې شعر په تشریح کې چې بشنوز میں کیوں حکایت میں کند وز جدائی ہا شکایت میں کند د دې شعر په تشریح کې لیکلی دي چې کان مولانا يسمع ربابا ويسمع نای و در وقت شنیدن رباب و شنیدن نای با او حالت عجیبه تاریم شدند مولانا روم رباب اوریدو او شپیلای او چې رباب او شپیلای به اوریدل حال به براغه اوس فظاهر خو رباب او شپیلای کتا سخیالو کې دا د ګناه شي نه لیکن صاحب حال خلقتا بیا رباب او شپیلای هم اوریدل جایز دا پیر بابا چو اوس پیر بابا له خلق څه لپاره دي چې خزه نه زیارت تلار شي پیر بابا خزه ور کوي دا دومره نن سره تر شوی دی د تبوم رباب غږېدو نو د دې لستونی ډېر لوی نو رباب به چې غږېدو نو د ورته لستونه داسې او داسې کول یو مولا ور سره ناستو هغه لستونه ونیو چې داسې کې او چې د لستونه داسې کولو مولا چې کتب یا په کوی قاف کې زمانہ تیر شو سم مسله په خشوا مسله په خشوا نو پیر بابا وایي چې مولانا سے تاواز کی چې دا مسله حل کی نو چاور وی چې صاحب هغه خدا سے چلو ستاله استونه ونیو سړی غیب شوی وی خدا کنه تاسو سړی تاواز کوي چې سړی راغی رباب له اطلاع ورکو فقیر بابا بیا حال راغی چې حال پر راغی چې لستونه داسې کو لستونه بیا د کوی قاف غر سره داسې د مولا مخه ته پریوت هغه چوکته چې دا خو زما د پیر لستونه ونیو او چې داسې کوي بیا دلته دا کرامت په دې کې به دا اوسنی موږ ورته خسکیان چې پیدا دي کنه دا خبره چې ووري نو تاسو رب او کوئی کاف نه دلته او پلاني نو تاسو ورته باس مکو ورته کټک پټ کې راځي بجلی مولا کوي مال را مخامخ کوي کرامت وی خرق العادت تا خلاف عادت جو ولی پکار الله کم شی صادر شي دې ته کرامت وي شرقائد وګورئ چې د کرامت څه باسي کړي دي چې کرامت څه شي ته یو معجزه ده معجزه څه شي ته نو خبردار چا دا ورته قابل نه او د دې مطلب دا نه دی چې هر سړی د ځان تر رباب غوي لستونه به ورته خوځي من خلق چې رباب او شپېله اوري نو مونږ کې شیطان نه نوځي دا اولیاء الله صاحب حال خلق د پاره دي تاو ما د پاره نه دي بیا دا د صاحب دل خلق د پاره دي ځکه شیخ سادی سے وایي چې ګر تو څنګه خار
مرمر شوی غرط سنگے خارے مرمر شوی چوب صاحب بالوسی گوہر شوی کتب سارا کانے کانے دا بیابان کانے خوچ صاحب دل تورسی نو گوہر بدن جوش ملغلر بدر نجوڑش که پیغمبر تا خدای ہوئی مولا سی او بیا زمان دا زمانی مولا دلتا قرآن ورکا چه دا تای جنازه اکڑا دا تا دا خدای تا جرگا اکڑا چه دے خدای او بخی تا قرآن ورکا دلا یا دا جمعه پشپا دا فاتحه جمعات تراوڑی طالبانی اخری و دغی کی تو دیل قسم ورکا جی دیمڑی پسیم درنا دوا اکڑا لارو غرق شو خدای دے کور روان کی پیغمبر تا خدای ہوئی چه زان مسترے کوا ان تستغفر لهم 70 مرہ کتا یا کرتی دی سڑی دا پار مانا بخناو غواری پخپل ذات میں دی قسمی کہے پریدم ہے نا یو دیر دا خطرناک آیات دا پیغمبر قوم تا چشپا ورس پا پیغمبر سترگی لگی دی او دا پیغمبر پا مجلس کی بناستو او جبریل واغے ہوئے چھے فمن یکفر بعد منکم فإنی اعذبه عذابا لا اعذبه احدا من العالمین کدینا پس مرانے اوکو دس عذاب بدر کم چه پخپل خدای کی مثال نہیں ورکڑے دینا خطرناک آیات پا قرآن کے بل نشتا دس عذاب بدر کم چه پخپل خدای کی مثال نہیں ورکڑے عزیزان ہر وقت دا خدای نہ یرے گے نن طول ملک گورا دا خدای دا قہر پلا پیٹ کے دے پینڈائیو گورا بارانونو بیڑا تباکڑا پنجاب گورا آئندہ با سبزی او غلی او بیوی ٹول تباشو ہزاراو گورا دویم زل دے چی پی تندر را غرزی گی 50 پکی پرونم مردی باران الہ سکے ور سردا سے قہر رو غرزی چی ثابت غر رو چت کے پا قومی ورولی غر دی غرون متعلق خطا تخدے وین دی کر القارعات مل قارعہ وما ادراکا مل قارعہ یوم یکون الناس کالفراش المبسوس دا بنی آدم دا ملخان او دیوالوزی وتکون الجبال کالعهن المنفوش او دا غرونا با اگوری چه دا ڈینڈت سوی ورائی پشانی با پاسمان کی دا پاغندو غندیوالوزی اگا نظاری در تا قدرت پا دنیا کی هم خی و تاسو پوی گئی نا اگا نظاری در تا قدرت خی دا غر یو غندس کے پشان کانے روچت کی او خلق رو غرد اس پاسمان کی غر کنزے دے دوریا جو دا پڑا پرک نظر تا تندر جور شو در بانجی رو غردی و تبادی خدای تا رجوع شئی خدای تا و خدای قسم چه عمر لبجاڑی عمر لا نوح علیہ السلام قوم بدر نجوری چه دا کشتای جوڑولا و قوم بر پر خندل نو خدای تاوی چه اللہ دی خما پر خاندی والورتو آیا چه فلیبحکو قلیلا ولیبکو کثیرا لگن دی خاندی دا بدیر جاڑی دا سے بجاڑی چه عمر لبم جراس و کرکاولے نش بخلے کی گی با حضرت علی و بی بی فاطمہ چه روجای نیولی و رو جماعت ورطمخ تپروت تے بار چه آوازو کو چه دو کسی و دوار اگیو دیر سخت طول رو جماعت اچت کو باری اور آغت ہے ور دری ورزی رو جنی ولی و دری ورزی ور سردا چلوش دریش پر دری ورزی خضا و خاون دوار نهر دی قرآن را گئے یوفین بالنظر و یخافونا یومن کان شرہو مستطیرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا ويطعمون الطعام على حبه ويو على حبه كنظر کرو طول بجنتیان شئی روٹای پبلو خورا وعلى حبه سرد دی چی پخپلا ورطنہارو پخپلا اوگو او چت اکڑا بل لے ورک مصر خو اسم په دنیا کې خپل خار ده لیکن هغه یوسف علی السلام د وجه بیا ډېر یاد خپل د مصر بازارونه هغه ډېر د احترام په نظر کتل شي ځکه چې د بازارونو کې د حضرت یوسف علی السلام خرید او فروخت شوی بهرحال امام غزالی د خپل فن ډېر لوی سړیو یو ټکی یاد لرئ چې زمونږ دا زمانہ د هر قسم فتنو شکار ده د هر قسم د دنیاوی فتنو هم زمونږ دا زمانہ شکار ده او د دینی فتنو هم زمونږ دا زمانہ
شکار دا داسې عجیبه زمانہ ده که ښه کار کې هم به دې څوک نه پرېږدي او که بد کار کې نو هم به دې څوک نه پرېږدي که ښه کار کې هم دشمنان به دې ډېري او که بد کار کې نو د هغې خو څه وایم بلکې دا داسې زمانه ده که بد کارونه کې دوستان به دې ډېري نو د دې وجه نه دا زمانه د هغه حدیث مصداق شوې ده رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې یاتی علی الناس زمان لا يبقى من الاسلام الا اسمه ولا يبقى من القرآن الا رسمه زما په امت باندې به یو داسې زمانه راشي چې اسلام بچا کې پاتې نشي صرف نامه به پاتې شي قرآن به پاتې نشي کم غرض له چې قرآن دنیا ته راغلی دی هغه پاتې نشي الا رسمه مگر هغه رواج به پاتې شي اوس په ټول پاکستان کې تاسو وګورئ ژوندي په اعتبار د عمل سره قرآن ته نږدې نه راځي د قرآن اس فیصله چې ده هغه په ځان نه حاوي کوي او چې مړی پکې وشي نو بیا قرآن رایاد شي دا د زیارت د ورځې ختم دی او دا د جمعې ختم دی او دا لسمه ده او دا څلوېښتمه ده او دا کال دی او دا ختم دی او دا پلانې دی او دا پلانې اوس په دې ما پوه کوي چې لا يبقى من القرآن الا رسمه دا بعینه مغه شی دی که نه دی چې مړی درکې وشي نو مړی په قرآن بخې دی مړي په ژوند هم چېرته قرآن ته نږدې راغلی نو د مرګ نه وروسته به دا قرآن د مړي ته نږدې ورشي قرآن کې راځي څنګه د هغه آیات چې په قیامت کې به قرآن دعوه وکړي چې ستا د بندګانو ستا د امت زه په ټوکو او لوبو نیولی ومه کوم آیات دی ټیک شو وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن الا مهجورا پیغمبر به دعوه وکړي چې پروردګاره زما دا قوم چې دی دا ستا قرآن چې دی په ټوکو او لوبو نیولی اوس تاسو په ایمان ووایئ مرګ نه وروسته خو پته نه لګي د هر چا قبر به ځان لګي چې دننه پکې هره بلایي خو عمومي طور باندې وګورئ چې پیغمبر واحد وکیل به وي په 1,40,000 پیغمبرانو کې به واحد وکیل رسول الله صلی الله علیه وسلم واحد وکیل بل څه بني اوس هغه بین الاقوامی وکیل چې د خدای په مخ کې په خپل امت باندې دا دعوه وکړي دا به څه چلی